وی د مسلمان او د منافق فرق دا دی چې منافق ګناو کې نو پروا پې نه ساتي، داسې ګڼي لکه په پوده چې مچ کېنی او دی داسې کې او مچ وتښتي. په پوده چې چامک کېني څه پروا ده، لا سوړقی مچ وتښتي، بیا راشي کېني بیا لا سوړقی مچ ولا نه پوزه خوري او نه په پوزه درونوالی راځي او نه په پوزه څه زخم راځي. او د مسلمان داسې مثال دی د ګناه لکه چې دی د یو غر په ویښ کې ناست دی او دی یریږي چې دا غر را باندې را پرېونځي، یا خدای دا غر به کله را پروځي. دقه رنګې دی یریږي چې دا ګناه مې وکړه او په دې ګناه مې الله ونه نیسي خدایه، یا مړ شم او بې توبې د دنیا نه لاړ شم. دا د مسلمان او د منافق د توبې فرق شو.